د 4 اولادونو مور او د لالاغا میرمن هغه بېوزله میرمن ده چې کابو 2 کاله وړاندې یې میړه تری تم شوی او له هماغه وخته تر دې دمه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د میلمه راډیو له لورې د حال اخیستنې وروسته له یادې میرمنې سره په سویډن کې میشتو خویندو له لورې د یو فرش کمبلې او پردې په ګډون د نغدو پیسو درېیمه مرسته هم ترسره شوه. یاده میرمنه له دې بېوزلې سره د ترسره کړو مرستو له امله د مرسته کوونکو او میلمه راډیو څخه د مننې ترڅنګ د آسوده ژوند لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري. خوارایی که خود ما کمک کرده تشکری میکنم که فرش و کمپل و پرده و اینا ما کمک کردن پیسی نقد. من بسیار خوشحالم از پیشینم. از اینا میخوایم که کمک دیگه هم کمک کنن که دیگه کار من ندارم، سرپرست ندارم، یک بیوه زن یک بیچاره زن افتاده ام. خود ما کمک کنن که طفلا خور به مطب بندازم آینده از اینا خراب نشه. از او خواره خواهش میکنم که کمک خود ما ادامه بدیم، دیگه هم خود ما کمک کنیم که آینده از این طفلا روشن باشه، طفلا خو به مطب شامل کنم. بسیار بیوستم، بسیار مجبورم. زوی بیا د خپل ژوند او د کړاوه ډک ژوند کیسه په خپله وړه خوله دا ډول کوي. رقم کمک کنم او رقم خدازواب دایچه گم شده زنده و مبدیش معلوم نیست که مادرم در خانه کاراشوی میکنم و ما کسی امنان نمیده اور اگر ماما کیم بوتا باسانه میخواد پیسه من رو کامل خود ما کمک میکنه. الله پاک خود اینا کمک کنه همیشه کامیاب و سرفراز باشم. من اذیت نبرم، همین کمک خود ما ادامه بدم. به که سرپرست ندارم، بچه جوان ندارم، خود ما تکلیف حساب دارم. په هیواد کې د څو لسیزه جنګ جګړو له امله ګڼې داسې کورنۍ شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او د یادې کورنۍ په برخلیک اخته دي.